واجبات دي سمره سنن دي سمره فرایض دي د دې خبرې ثبوت لګ د قران نه راکې یا د حدیث نه راکا او ابي تعالی جواب درکې او اداره فقهاو پرزي تقسیمات دي مونږ دا نه منو فرض واجب د چا سازش ده د عجم سازش ده دا فقهاو دین خراب کړی دی نعوذ بالله ما یو مرګری نه تاسو کو ما ورته مرګری تاسو لپاره اصول او ضوابط څه دي مونږ د لپاره فقهاو فرض واجب سنت دا خولی دي تاسو ردینه انکار کوي ما ورته تاسو اصول سری ما ته وای د الله رسول تاسو ته جوشته جی خبره پوهیږي ما ته وای د الله رسول چې هر یو کار کړی زمونږ د لپاره فرض ده د الله رسول چې هر یو کار کړي زمونږ لپاره څه دی فرض دی مونږ د فرض واجب سنت دا تفریقات نه کو دا د فقهاو خرافات دي ما ورته مرګري مونږ په الفاظو باندې زد نه کو ما ورته مرګري تاسو نظریه او اصول لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم کم کار کړي تاسو باندې هغه ټول فرض دي ما ورته مرګري ستانه تاسو کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد منځ کړي دی کنه دی کړي دی وای ها نبی علیہ السلام د تهجد منځ کړي دی ما ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر منځ کړي دی نه دې کړه وای ها کړی دی ما ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اشراق منځ کړی دی کنه ویل ها کړی دی ما ورته منځونه دریشو اشراق منځ تهجد منځ او سحر پر سنت منځ ما ورته تمنی نبی علیہ السلام دریواړه کړی دی ویل ها دریواړه کړی دی ما ورته زما سوال دار یو انسان نن سحر تهجد منځ کړی دی پرز منځ نه دی کړی بل انسان سحر پرز منځ کړی دی تهجد منځ کړی دی دا دواړه برابر دي نه برابر یو انسان سحر منځ کړي د اشراق منځ نه دی کړي بل انسان د اشراق منځ کړي د سحر منځ نه دی کړي دواړه برابر دي ما ورته هامرګریا یو انسان داغه سلور رکعات سنت وکړه به امام پسې ودرېدو سلور رکعات فرض وکړه بیا داغه نه پسې دو رکعات سنت وکړه دا شپږ د لسواله رکعاتونه خپل منځ کې برابرو کې سپرخه لرو پرخه لرو ما ورته د دینه خو بیا دا معلومه شو چې دغه اصطلاحات تمنه خو ها په جب سره بظاهرت انکار کې عملاً تاتم د فقهاو ضرورت ده ما وی والله العظیم چې کله د فقيه نوم دی نه یاغسته کله فقيه سیټ تشو د فقيه تقلید دی نه کله ز پوره په داوی او چیلنج سره هم دوه رکعات منظم خپل ان شاء الله العزیز نشي کوله مولانا وکړو سم نور الله مرقدو فرمای وې د وابیانو ټول علم صحیح ټول علم مولانا وکړو سم رحم الله د فرض واجب سنت د دې غریبانو له تعریفات هم نورځي زمون په خبر ته اولنې وابي مولا چې راغله د پخوا زمان 13 زمانه کې 100 کال مخ کې د ټولو اول مولا وکړو صبر مولا فرمای د جمعه په جمعه ناشته په هر ورځ د جمعه کې د مایک تناسته بیان کې خبره کې احناف پسې په فقهاو پسې علما ورته دو شاګردان ورولېګل زما یو شاګرد د جمعه په بیان کې پاسورو دنن تپوس کې مونږ سے پرست وای وابي ملاغی ته تعریف کوي او پرز دیته ویل کیږي چې یو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه کړي کله پرېخه نه بیا بل طالب پاسره وي مولوی صاحب سنت څه ته وي دی ورته سنت هغه عمل ته ویل کیږي چې نبی علیہ السلام کله کړي او کله پرېخه ابل طالب په سپاسرو ورته وي مولوی صاحب او بیا د مولا لګیا دی سنت دی ته وي چې نبی علیہ السلام کله کړي کله پرېخه نن سبب بازي خلکو سنتم د فرض درجه ته رسولې دي کله همیشه کوي کله کلم هغه نپری دي یعنی هغه سنت د فرض درجه ته رسولې دي الان کې کله کله سنت پرېخو دل پکاري چې پته ولګيږي دا فرض سنت دی فرض نه دي ویل ابل طالب پسې بیا پاسې دو ورته وي مولوی صاحب حدیث کې راځي ان نکاح من سنتي نکاح زما سنت دی مولوی صاحب تاسو چې کله نو وعده کړی دی خپل بیبي ځان سره همیشه ساتي کله کله پرې دی طلاق ورکوي چې مونږ ته پته ولګيږي چې دا بیبي نکاح کول فرض نه سنت ده بل طالب پسې پاسرو وای مولوی صاحب دا ګیره سنت ده که فرض ده دی ورته ها سنت ده هغه بل طالب ورته وای مولوی صاحب عجیب خبره ده تاسو همیشه ګیره پریخي ده کله کله پکې دا ګیره وم خروي کنه چې مونږ ته پته ولګي چې دا فرض نه سنت ده تاسو همیشه سنت له فرض درجه ور کړی ده مولانا وکړو صاحب رحم الله فرمای دغه په خبر عالم د سیف المقلدین په نوم 2 جلدو کې پارسی کې کتاب لیکل دی دی بیا وای هغه وابي مولا مازیګر ما په سیره جمعه پر ورځ راغی ما ته په جړا شو ما ته وی تا ته ما څه ویلې دي د الله لپاره مان قلار شه په ډک مجمع کې په ډک جمعات کې ستا شاګردانو زما بیزتی وکړه زه رسوا کړم ول ما ورته چې مرګري خپل کار سره کار ساته فقها ولې چړې کله ته فقها چړې بیا ودر ته خبره ګرانیږي بل المحترم ټول علم هم دای ټول علم دار د فرض واجب تعریف نو ورزره فقهاو خلاف او ما یو خبره وکړه بلا
ما عجیب خبر ادا ده فرض واجب سنت قرآن حدیث کی نشتی فقہاو ایجاد کرے دے چلو ستا په نسبان دی خو ماوی زما سوال دا دے دا حدیث صحیح دے حدیث مرفوع موقوف مقطوع متواتر خبر واحد مشہور منکر شاذ ضعیف دا ټول اصطلاحات چیرې چرته قرآنی حدیث کشته اوس کې هغه قرآن حدیث کې نو بیاتاو من الایمان شو که فقهاو اصطلاحات وذکر بیا هغه من الکفر او شرک شو. بر المحترم یو ډله اگر اعلی مونږ له عیسایانو یو طرف نه پیغور راکو ولستاسو خپل خلق ہوئی دین اسلام صرف د دوه سيزونو نوم دی قرآن نوم دی او یا دا حدیث نوم دی. نو تاسو څنګه وایي چې سلو رسول مونږ تر مسلې تپوس کو مونږ به جواب درکو د فقہ کتاب نه. افغانستان کې 15 کاله د طالبانو امارات اسلامي راغله والله دی بیا راول ان شاء الله روان دي التدا عدالتونو کې هم دقر احناف فقہ پرته او فقهاو دغه کتابونه پراته د قران سنت نه چاوي کم مسائل راوستري باغی باندې فیصله کولو. ها محترمو دنیا د دغه سیس د کمزوري کولو کوشش وکړو ول تاسو خپل مسلمانان لګیاري چې دا خو شرک دی صرف قران حدیث دین دی بس لمن راتنګ کړه د بل طرف نه بیا پیغور راکو ول ها فقهاو په فقہ کې ګنده مسائل لیکلي دي یره سم مسائل لیکلي دي ګوره د بدعات چې شروع دي ګوره د خرافات چې شروع دي ګوره د رسمونه چې شروع دي دا خو د فقہ مرهون منت ته او زه د آیات و محترمو د آیات ساتي دا خبره دی پر ریکارډ باندې زویم وابي په هغه ځکه گمراه شوی چې کله د فقہ او فقهاو لمن پرې خدا بریله په هغه ځکه گمراه شوی چې چرته د فقہ او د فقهاو لمن پرې خدا ورنه تاسو امتحان وکي یو بریله راونی صاحب یو بریلی نه تپوس وکا ورته وای په مانځ کې چې کم درود شریف وې د دې څه حکم دی دی وای په مانځ کې چې کم درود لولما دا سنت دی ورته وای دا چالي کلی دي دا نور اللذالی کلی دي دا مختصر القدوری لیکلی دي دا هدایه لیکلی دي دا علامه شامی رحم الله لیکلی د فقہ د ټولو کتابونو حواله بدر کی ورته وای مرګری په جنازه کې چې کم درود شریف لولې د دې څه حکم دی